السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په واتساپ کې یو څوک موږ ته مسیج وکړي او موږ هغه مسیج وګورو، خو هغه ریډ ریسپشن چې دی هغوی ته داسې معلوم نشي چې دا زموږ مسیج یې لوستلی دی. یعنې هغوی ته د نوټیفیکیشن یا ریډ ریسپشن ورته نه رسیږي چې دوی زموږ مسیج لیدلی، یا هم دا کوم مسیج چې دې کس ته ما کړی دی زموږ مسیج لیدلی. یعنې څنګه یو څوک تاسو ته مسیج کوي، نو ته د هغې مسیج ګورې اما نه غواړې چې هغوی ته ښکاره کړي چې ستا مسیج لیدل شوی یا نه. یا هم هر وخت یو څوک تاسو ته مسیج کوي نو تاسې به د هغې مسیج وګورئ، خو هغوی ته به نه ښکارېږي چې آیا زما دا مسیج یې لیدلی یا یې نه دی لیدلی. صحیح ده، ډیلیور شوی به اوسي، تاسو ته به را رسېدلی وي، دې ته به معلوم شي چې دا دوی ته را رسېدلی، اما دا به دوی ته نه ښکاره کوي چې آیا دا مسیج دوی لوستلی، دوی لیدلی یا نه دی لیدلی. د دې لپاره چې بل څوک تاسو ته مسیج وکړي او هغوی ته داسې ښکاره کړي چې تر اوسه زما مسیج نه دی لیدلی، دې لپاره به تاسې راشئ واتساپ د دې ډاټ باندې به کلیک کوئ او دلته سیټینګز باندې به کلیک کوئ. وروسته له هغې نه به تاسې اکاونټ باندې کلیک کوئ. کله مو چې اکاونټ باندې کلیک کړ، دلته په پریویسي باندې کلیک کوئ او دلته به ښکته راشئ ریډ ریسیپټس. دا څنګه کوئ؟ دا به اوس آن دی، یعنې یو څوک چې تاسو ته مسیج وکړي، تاسو د هغې مسیج وګورئ، نو د هغوی ته معلومیږي چې ستا مسیج دوی ته ورسېدو او ویې لیدو یا یې هم ولوستو. که چیرته تاسو دا غیر فعاله کوئ، نو که هغوی تاسو ته مسیج وکړي، که تاسو د هغوی مسیج وګورئ هم، بیا هم هغوی ته به داسې ښکارېږي چې ستاسې مسیج نه دی لوستل شوی یا هم دې کس نه دی لیدلی. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې یو څوک تاسو ته مسیج وکړي او هغوی ته داسې ښکاره کړي چې زما مسیج تر اوسه پورې دوی نه دی لیدلی، یعنې ورباندې نه پوهېږي چې آیا دوی په داسې حال کې چې تا به د هغوی مسیج لیدلی وي، خو هغوی ته به داسې ښکاري چې ستا مسیج تر اوسه پورې د دوی لخوا نه دی لوستل شوی یا لیدل شوی. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل واتساپ کې داسې ښکاره کړئ، که د بل چا مسیج تاسو لوستلی هم وي، هغوی ته به داسې ښکاري چې زموږ مسیج چا نه دی لوستلی.